Muhammad Rasulullah ke Zangkar Salam. Tasdul Gam Salamina Adab Hadith Sharif. عن أبي حمزة بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كزما بقاغان باندگیږي كزما بقاغان باندگیږي پختانه دي لکه ستوري د اسمان شي. خلاګان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازار ته تللی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ځان سره لس درهمه درلودل. په څلور درهمه یې ځان ته جامې واغوستې او کور ته روان شو. جامې یې واغوستې او بهر راووت. په لاره کې یو بېوزله شخص هغه ته ورنږدې شو او ویې ویل ای د الله پیغمبره دا جامې ما ته راکړه انشاءالله چې الله سبحانه وتعالی تا ته به د جنت جامې در واغوندي. مور او پلار صدقه ته ستا په مینه مور او پلار صدقه ته ستا په مینه ټول جهان راته ګران یې محمده. دولس غوره متلونه اول مار چې له پړې ونه ویریږي. دوم چې غل نه د پاچا نه مه ویرېږه. درېم اسمان چې څومره غورېږي حکمه نه وریږي. څلورم غر په غر روزه په انسان په انسان ورځي. پنځم ګټونکی ګټونکی وي. پردي وطن مې زندګي وخوړه مسافرۍ را رضواني وخوړه مور دعا کوه یوازې یم یوازیتوب رانه هستي وخوړه. زین زمری پکې نړۍ له ماتم نشته د هند سیند په تخار په کابل نشته بل په زابل نشته له ماتم نشته. په جنت باندې مین د پتانه دی خدایه ستا په جنت باندې مین د پتانه دی خدایه دلته کې اچا د غصبنیت سجده کړې ده. اے د سپېڅلي محمد رسول الله امته اے د سپېڅلي محمد رسول الله امته د بوچګر د ابراهیم خلیل الله ملته اے په څلورو مذهبونو تابعدارو خلکو په رالیږلو کتابونو ایمانداره خلکو نن درنه ولېږلو قوم جوړ شوی نه یېرېږئ د خپل راغلي پیغمبر په ژبه نه پوهېږئ. ګوره توپان به شي باران به شي عذاب به راشي نه به لوی پرېږدي نه به واړه داسې سیلاب به راشي نه به لوی پرېږدي نه به واړه داسې سیلاب به راشي لکه د مچ په شانتې سر به ټکوي وخت به تېر وي. راتاو څنګه شم د دې لارې مسیر نه سخت تېرېږم د راتلو خوف د تعبیر نه سخت تېرېږم د راتلو خوف د تعبیر نه سخت تېرېږم.